محترم مشرانو، اللہ تعالیٰ انسان ته په دنیا کې زندگی ورکړې ده، خو د دنیا په زندگی کې انسان په شریعت او سنت باندې مکلف ګرځېدلی دی چې د انسان زندگی به د الله تعالیٰ د شریعت مطابق او د انسان د زندگی تیرېدل به د محمد رسول الله د سنت مطابق وي. د شریعت او د سنت د تعلیم او د دعوت دپاره الله تعالی دنیا ته انبیاء کرام راستولی دي چې هغې به انساني معاشرې ته د شریعت او د سنت تعلیم ورکوي او دغه رقم به انساني معاشرې ته د انسانانو ته د سنت او د شریعت دعوت ورکوي چې کوم انسان د انبیاء کرامو پر دعوت باندې لبیک وایي او هغې خپله زندگی د الله تعالی پر احکامو او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام پر طریقه باندې روانه کړي، نو عام طور د انسان مخ ته مختلف موانع، مختلف مشکلات او مختلف رکاوټونه راځي. د ټولو څلوې معنی چې کله د شریعت د زندګۍ په مقابل کې انسان ته رکاوټ او معنی جوړیږي، دا د انسان خپل نفس دی چې نفس خپلې تقاضاوې لري، نفس خپلې تمناوې لري او نفس خپل خواهشات پیښوي او د هغې په خاطر د انسان زندگی پر شریعت او پر سنت باندې نه پرېږدي. علماء لیکلی دي چې د انسان د نفس مثال داسې دی لکه د یو ماشوم بچی چې کله د یو شي غوښتنه کوي نو هغه غوښتنه باندې په ضد وي او په هغه غوښتنه کې ډیره مبالغه کوي او هغه غوښتنه په هر شکل باندې خپل لاس ته رسوي. نو دغه رقم د انسان نفس اماره دا د دین او د شریعت په زندگی کې د انسان څخه خپلې تقاضاوې غواړي او د انسان څخه خپل تمناګانې کوي او د انسان څخه خپله غوښتنه کوي او د دې تمناګانو د دې غوښتنو په باره کې د انسان نفس د انسان سره ضد کوي. د انسان نفس اول ځل د اماره راځي چې هغې پر بدو کارو باندې انسان امر کوي، لیکن چې کله د انسان په زندگی کې مجاهدې راسي، ریاضات راسي، نو بیا هغې نفس اماره الله تعالی په نفس مطمئنه او په نفس لوامه باندې بدل کړي. خو ما مخکې درته ویل د نفس کار دا دی د انسان په دماغ کې وسوسې اچول، د انسان په دماغ کې فکرونه اچول او د انسان توجه د وسوسو د فکرو په شکل یو طرف ته راګرځول. که چیرې د هغې نفس شکل د اماره شکلي، نو بیا به د انسان په دماغ کې د ګناهو وسوسې، د انسان په دماغ کې د نافرمانۍ فکرونه او د انسان په دماغ کې د ګناهو سوچونه او خیالات راوړل، دا د دې نفس اماره کاري. او کچیرې هغه نفس انسان په مجاهداتو او ریاضاتو باندې مطمئنه او لوامه ګرځولی، نو بیا خو د نیکو کارو وسوسې، د نیکو اعمالو وسوسې او د الله تعالی پر شریعت باندې د استقامت وسوسې، دا د انسان په دماغ کې د نفس مطمئنه او د نفس لوامه د طرفه راځي. بهر حال چې انسان پر دین باندې زندگی تیرول غواړي، نو د ټولو څه مخکینی رکاوټ د انسان خپل نفس جوړیږي او د نفس د انسان سره تعلق ډیر نږدې او ډیر قریب دی. ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي ان اعدى عدوک نفسک التي بین جنبیک، بدترین دشمن د انسان هغه نفس دی چې د دې دواړو خوا په مابین کې استوګنه لري. او دویم رکاوټ چې د انسان مخ له راځي هغه د شیطان په شکل دی. د شیطان یو طرف ته نزدېکت او قرب د انسان سره ډېر زیات دی
او بل طرف ته د انسان سره دشمنی ډېر ښکاره ده. ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، شیطان د انسان پر رګو کې د وینې پر ځای د انسان پر رګو کې ګرځي. د انسان سره دونه باریک دی او دومره قریب دی او دومره نږدې تعلق دی. لیکن بل طرف ته الله تعالی وایي ان الشیطان للانسان عدو مبین، بل طرف ته د شیطان دشمنیم د انسان سره الله تعالی ډېر ښکاره بیان کړی. شیطان انسان ته په کوم شکل باندې معنی دی؟ د شیطان کار دا د انسان ته ګناه ښایسته کول، انسان ته ګناه اسانه کول او انسان ته ګناه سپکه کول، او د انسان د دماغ سره د ګناه عواقب او انجام، د ګناه عذاب او د ګناه بد ثمره هغه لرې کول. یو سړی دی د هغې زندګي په رشوت کې تېرېږي، نو رشوت والا ته شیطان په دماغ کې دستي دا ور واچوي یاره د نن سبا ژوند دی، د نن سبا کاروبار دی، د نن سبا زندګي ده، دا کله بغیر د رشوته تېرېدی شي. او د دې سره په کونج کې دام په دماغ کې ولا ورکړي چې یاره ستا پر ذمه باندې بچان دي، ستا پر ذمه باندې کور دی، ستا پر ذمه باندې تربرګلوي ده، ستا پر ذمه باندې رواج او پیغور دی، دا ټول پوره کول. نو په دې شکل باندې شیطان وایي انسان ته رشوت ورکول دا آسان نه کي، رشوت ورکول دا ورته سپک کي، او د رشوت چې کوم عواقب او انجام دی هغه د دماغ د انسان څخه وباسي. یو سړی دی هغې د درواغو په ګناه باندې اخته دی، نو هغې ته شیطان دا وایي چې یاره تا خو درواغ دی او مصلحت پر بنیاد وویل، ستا په درواغو کې دا فایده ده، ستا په درواغو کې دا نفع ده. نو په دې شکل باندې هغه درواغ دته اسانه کي، هغه درواغ دته ښایسته کي، هغه درواغ دی ته سپک کي، تر دې حده پورې چې د هغې غریب نوم د الله تعالی د طرفه چې د درواغجانو کوم لیست او فهرست راځي په هغه کې ولیکل شي. امام غزالی رحمه الله لیکلی دی چې د شیطان مکر دا د هر انسان د شان سره برابري. که څوک دیندار دی هغې ته د دیندار په شکل باندې یو مکر ورپېښ کړي او په دیندار باندې خپله ګناه ورته سپکه کړي، ورته اسانه کړي، په هغه ګناه کې مبتلا کړي. او که څوک دنیادار دی، د تجارت والا دی، د هغې سره د مکر په خپل شکل دی، هغې چې په خپل کاروبار او تجارت کې کومه ګناه کوي نو هغه ګناه ورته اسانه کړي، ورته سپکه کړي، ورته خوږه کړي، ورته ښایسته کړي چې په هغه ګناه کې دی مبتلا. امام غزالی رحمه الله لیکلی دی چې شیطان د انسان داسې دشمن دی چې هغې نه د انسان رشوت قبلوي، نه د انسان عجز او زاری قبلوي، نه د انسان زاری او خوشامد قبلوي، در هغې وخته پورې انسان نه پرېږدي چې تر څو پورې په ګناه کې مبتلا کړی. که شیطان ته هر څومره سپارش وکړي، که شیطان ته هر څومره رشوت ورکړي، که شیطان ته هر څومره عجز او زاری وکړي، د ده خپل هدف دی، د ده خپل مقصد دی، هدف او مقصد یې دا دی تا په ګناه کې مبتلا کول. در هغې وخته پورې دی په ارامه نه کښېني چې تر څو پورې خپل هدف او مقصد ته ځان رسولی نه وي او ته یې په ګناه کې مبتلا کړی. نو دویم لوی رکاوټ چې د انسان مخ ته راځي هغې شیطان دی چې هغې دا کوشش کوي چې د انسان زندگی د شریعت څخه واړوي، او هغې دا کوشش کوي چې د انسان زندگی د پیغمبر د سنت څخه لرې کړي. او دریم لوی رکاوټ دا و انسان ته خپل قریبان دي، خپل رشتہ داران دي، خپل تربرونه دي، خپل بچان دي. کله د انسان د دیندارۍ لوی رکاوټ د انسان تربرګلوي راس چې یاره د تربرګلوۍ ژوند دی، د تربرګلوۍ ښار دی، د تربرګلوۍ معاشره ده، بغیر د تربرګلوۍ څخه به دې ښار کې زندګي نه تېرېږي. نو زه به د تربور مرسته کوم، که تربور پر حق دی که پر ناکي دی، زه به د تربور کومک کوم که هغه پر روا دی که پر ناروا دی، زه به د هغې در شا درېږم که هغه جایز کوي که ناجایز کوي.
نو هغه تربورګلوي هغه قرابت هغه انسان دی دیندارۍ ته نور پرېږدي. حالانکه دا هغه منحوسه عقیده ده چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي من مات علی العصبیه فلیس منا. که پر دې عقیده باندې د انسان مرګ راسي هغه زما امت کې نه شمارل کېږي. او دغه رقم کله کله رشتہ داران ته د بچانو په شکل باندې راسي. هغه بچان د دیندارۍ سره د انسان د لپاره لوی رکاوټ ومانه جوړ. د جهاد موکراله نفسی جهاد راله مالی جهاد راله. او دی وخت د انسان د لپاره لوی رکاوټ خپل بچان دي. یاره که زه دې جهادي سفر کې ولاړ سم په دې کې ماته شهادت راځي زما بچان به یتیمان د هغې پر سر به څوک لاس دي. او که زما پیسې د جهادي سفرو کې د مجاهدینو په مد کې خرڅ شي نو بیا به زما بچان لوږې شي زما کاروبار ته به نقصان ورسېږي بیا به زما د بچانو زندگی څنګه تېرېږي. ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي انما اموالکم و اولادکم فتنه. دا بچان سړي ته الله تعالی فتنه جوړوي. ځکه چې کوم شی سړی د دین راګرځوي چې کوم شی سړی د شریعت راګرځي چې کوم شی سړی د پیغمبر د طریقې سره راګرځي هغې د انسان دپاره فتنه بلل کېږي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث دا دی چې الولد مبخلة مجبنة. اولاد د انسان دپاره د بخل ذریعه هم ده او اولاد د انسان دپاره د جبن او د بزدلۍ لاره هم ده. که چیرې د بخل ځای رالی چې ته د حق په لاره کې پیسې نشې خرڅولی د هغې سبب دي خپل بچان دي چې زما بچان لوږې کېږي زما بچان خواستوږي کېږي. او که چیرې د حق ځای رالی د دین سفر رالی هغې ته توجه نشې کولی په دې خاطر باندې چې زما بچان دي زما بچان بچا ته پاتېږي نو د بزدلۍ سبب هم د انسان دپاره خپل بچي ګرځي. نو دریم لوی رکاوټ د انسان دپاره د دین څخه چې سړی راګرځي هغه د انسان رشته داران او قریبان بلل کېږي. او چې کله انسان په دې خپله زندګي کې د دې درو رکاوټو مقابله وکړي وعده مې دا ده چې زندګي پر شریعت تېروم وعده مې دا ده چې زندګي د پیغمبر پر سنت تېروم. که د دې په مقابل کې ما ته خپل نفس راسي د نفس پروا نه لرم. که د دې په مقابل کې ما ته شیطان دوکه راکړي د شیطان پروا نه لرم. که د دې په مقابل کې زما قریبان زما ته رکاوټ وي د هغو خیال نه ساتم نو د دې درې رکاوټو مقابله کول دې ته ویل کېږي مجاهده. نو د دین لار دا انسان په مجاهده باندې طی کولی شي. د دین لار انسان په مشقتو په محنتو په ریاضت باندې طی کولی شي. او پر دې مجاهده باندې دوام کول چې د ابتدا څخه بیا تر انتها پورې زندگی پر دې مجاهده باندې تیرول دې ته زموږ په شریعت کې وایي استقامت. او استقامت د الله تعالی د طرفه ډېر محبوب او ډېر پسند او ډېر خوښ عمل دی. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. الله تعالی ورته فاستقم كما امرت چې په کوم کار باندې پیغمبر ماته امر کې پر هغه کار به استقامت کوي. نو الله تعالی ته په ټولو امورو کې پر عمل باندې استقامت کول دا ډېر محبوب عملی. دا نه معنا چې ما په مسجد کې توبه وکړله د محفل او د مجلس څخه مې توبه وکړله لیکن چې کله دروازې له وروتم نو بیا زبر زه په هغه محفل کې لګیا یم په هغه مجلس کې لګیا یم په هغه وینا کې لګیا یم په هغه خبرو کې لګیا یم چې کومې خبرې زما دپاره د شریعت او د دین په خاطر زهر قاتل ګڼل کېږي. یا زه په دې مسجد کې دننه د درواغو څخه توبه کوم بیا که هغه شیطان ما ته هغه درواغ په هر مصلحت باندې رافیش کړي په هغه درواغو کې ما ته هره ګټه رافیش کړي په هغه درواغو کې ما ته هر قسم تزیین او ښایست او اسانتیا رافیش کړي نو زه د شیطان په دوکه کې نه راځم. دې ته ویل کېږي استقامت. تېره جمعه کې ما درته ویل استقامت دا نه دی چې سبحه در برلب سبحه در کف توبه بر لب دل فر از شوق گناه چې په لاره کې خو تسبیح دی استغفر الله وایم
او توبه مې پر دې ژبه باندې روانه ده، صرف په ژبه باندې د استغفار الفاظ ادا کوم، او زړه مې د ګناه سړک دی چې کله به در مسجد ته وځم او کله به پلانکي مجلس ته ځان ورسوم او پلانکی د غیبت خبره به څنګه در پلانکي مجلس ته ورسوم. این معصیت را خنده می آید بر استغفار ما، آخر زما استا پر دې توبه باندې د ګناه خاندي. فإن هذا الاستغفار يحتاج إلى استغفار آخر، دا توبه بلی توبې ته مجبوره ده، بل توبه دی بلی توبې ته مجبوره ده. ځکه الله تعالی انسان په دنیا کې په استقامت باندې مکلف ګرځي، او استقامت په ټولو اعمالو کې الله تعالی ته محبوب او خوش عمل ګرځي. او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته د استقامت امر ورکړي، ورته پیغمبر فاستقم کما امرت ومن تاب معك، چې کوم خلق په کوم کار باندې ماته ته امر وکړي پر هغې به استقامت کوي. دا نه معنا چې سهار د عمل ور باندې وکړي ماښام بیا نسته، ماښام د عمل ور باندې وکړي سهار بیا نسته. نو د رکاوټونه به خامخا مخته راځي، د رکاوټو په مقابله کې مجاهده کول او پر دې مجاهده باندې دوام کول، دا زموږ شریعت کې استقامت دی. او استقامت محبوب عمل دی، او استقامت خوش عمل دی، او استقامت د الله تعالی فرمان دی او د الله تعالی فرموده امر دی. چې کوم بنده ته الله تعالی د استقامت زندگی ورکړي، نو الله تعالی هغې ته په دنیا او آخرت کې عزتونه ورپه نصیب کوي. چې کوم بنده ته الله تعالی په دنیا کې د استقامت زندگی ورکړي، د هغې در شا د الله تعالی نصرت او د هغې در شا د الله تعالی مدد ضرور راځي. الله تعالی بنده ته څه وایي؟ والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. ای بنده ته لږ مجاهده شروع کا، په ګناه کې راغلی، په معاشره کې راغلی، په رواج او په پیغور کې راغلی، ته خو زما پر طرف لږ مجاهده شروع کا. چې کله تا مجاهده شروع کړه، لنهدینهم سبلنا، لار درته خلاصول، لار درته ښول، در منزله رسول، الله تعالی وایي دا زما نصرت او کومک در سره دی. نو چې کوم بنده استقامت روان کې، مجاهده روانه کې، نو پر مجاهده او استقامت باندې د الله تعالی نصرت راځي، د الله تعالی کومک راځي، او الله تعالی به بیا په نصرت او کومک باندې هغه بنده در خپل محله پورې رسوي. الله تعالی څه وایي؟ من اتانی شبرا اتیته باعا، ته د استقامت پر وخت طرف په شکل باندې ماته یو لویشت را نږدې شه، نو تقربت الیک باعا، زه د یوې لویشتې پر ځای د یوه لیت څه در نږدې کېږم. من تقرب الیه باعا تقربت الیه ذراعا، که ته یوه لیت را نږدې سوې، الله تعالی وایي زه یو ګز در نږدې کېږم. من اتانی یمشي اتیته هرولا، چې کوم څوک الله تعالی وایي مال پیدل را روان سي او پیدل سوکر را رواني، اتیته هرولا، زه مخله په منډه باندې ورځم. د دې مثال داسې علما ورکوي، یو بچی دی، نو هغې ابتداءً فل اخي، هغه صرف ولاړ سي بیا غزار سي، صرف ولاړ سي بیا غزار سي، صرف ولاړ سي بیا غزار سي. نو د هغې مور د دې بچي سره ډېر محبت وي، هغه بچی لرې د دروازې سره ودرېږي، یو بچي ته وایي بچی پای ما زما پر خوا باندې راځه. چې کله هغه بچی را روانېږي قدم دوه اخي، نو که چیرې بچی غزارېدو ته راځي، مور ور منډه کې په غېږ کې ونیسي. نو الله تعالی څه بنده د بنده سره الله تعالی په دا شکل باندې استقامت غواړي چې بنده ته زما پر طرف باندې را روان سه. دې کې به د نفس هم مخالف، په دې کې به د قریبان هم مخالف، په دې کې به د شیطان هم مخالفي. نو هر څوک به تا یو طرف بل طرف ته غزاروي، دې کې به ته ډېر په کمزوري شکل را روانې، لیکن که ته هر طرف ته غزارېدلې، الله تعالی وایي زه په منډه درځم په دې خپله غېږ پورې دې نسم. نو من اتانی یمشي، چې کوم څوک پیدل زما طرف ته را روان سي، اتیته هرولا، الله تعالی وایي زه د هغې بجای په منډه باندې د هغې مخله ورځم او هغې په غېږ پورې نسم او هغې در خپل ځان او در خپل منزله را رسوم. ځکه الله تعالی چې کله انسان په شریعت او په سنت باندې مکلف کوي، نو د دې په مقابل کې انسان ته ډېر رکاوټونه راځي. د هغې رکاوټو مقابله کول مجاهده ده، پر هغې مجاهده باندې دوام کول دا استقامت دی.
او استقامت الله تعالی فرمان دی او در استقامت کوونکو د ارشاد الله تعالی نصرت او مدد دی. زموږ د امتو کې چې کله د امتحان مرحله راغلې ده انسانانو په کوم شکل باندې استقامت کړی دی. صحابه کرامو باندې اولنې مرحله، اولنې امتحان، اولنې د استقامت ازمایش دا د غزوه بدر په شکل باندې راغلی. لیکن تاسو ګورئ صحابه کرامو په هغې کې په کوم شکل باندې استقامت وکړي. د هغې استقامت نتیجه الله تعالی دوی ته په کوم شکل وښکاره کړه. د روژې مبارکه میاشت وه، د ګرمۍ زمانه وه، غالباً د رمضان دویم کال د هجرت دی، غالباً د روژې مبارکې 12مه ورځ وه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام سهار مسجد نبوي کې اعلان کوي، ورته صحابو د قریشو قافله د ابو سفیان په مشري کې راځي او د شام سره روانه ده، د بدر پر میدان باندې تیریږي او د بدر پر کونج باندې ورته د مدینې طرف د مکې مکرمې طرف ته ګرځي. نو ورته وایي چې تاسو تیار اوسئ، د بدر میدان له به ورس او د قریشو قافله به راوګرځو او د هغې په ذریعه باندې هېڅ بعیده نه ده الله تعالی به موږ او تاسو ته ډېر غنیمتونه په نصیب راکړي. چې کله د پیغمبر علیه صلات وسلام اعلان دی او د صحابه کرامو جانثاري ده او قرباني ده، نو چې څه صحابه کرام مسجد نبوي کې ناست دي هغې اکثریت تیارېږي. لیکن د هغې اسباب په کم شکل باندې 7 دانې تورې ورسره دي او 2 دانې آسان ورسره دي او 18 دراویاو پورې اوښان ورسره دي او د روژې غالباً په 14 سهار باندې د مدینې منورې سره رخصت راخلي او را روانېږي د بدر میدان ته. حالانکه تاسو ګورئ الله تعالی عالم الغیب و شهاده دی. الله تعالی دا نور ته چې پیغمبر هلته لویه معرکه راځي، هلته لویه مقابله راځي، هلته ابوجهل دی، هلته د قریشو ټوله لښکر دی، د هغې سره مقابله ده، صرف په دې خاطر چې الله تعالی د صحابو د استقامت امتحان اخلي چې په دې بې سر و سامانۍ کې صحابه په کوم شکل استقامت کولی شي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کله 3مه ورځ د بدر میدان ته را رسېږي، ابو سفیان ته څه معلومات د وخت تصولو چې هسې نه چې د مدینې کسان د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په مشرتوب کې زما مخ له راسي. نو بیا د لارو والا څه پوښتنه وکړه، نو لارو والا دا اطلاع ورکړه چې ستا د قافلې د راګرځولو دپاره د پیغمبر لښکر د مدینې سره روان شوی دی. نو ابو سفیان یو سړی دی زمزم غفاري، هغه په مزدوري باندې ونیوی، هغې ته یې اجرت وله ورکوي او هغې یې پر آس باندې په ډېره منډه باندې مکې ته واستوی چې ورسه د مکې قریشو ته اطلاع ورکړه چې ستاسو د قافلې د لوټ دپاره، ستاسو د قافلې د چور دپاره مسلمانان د مدینې منورې سره وتلي دي، تاسو راسئ د خپلې قافلې خوندیه وکړئ. چې کله زمزم غفاري مکې مکرمې ته راغلی نو د مکې په حرم کې اعلان وکړ، نو ټوله قریش به یک اواز دا سربسته او کمربسته ودرېدو. هغې لښکر تیار کړ، په هغې کې چې د قریشو د مکې څومره پهلوانان، څومره جنګ ازموده کسان دي، هغې ټوله تیار شو او د لښکر ټوله مشرتوب خپله ابوجهل پر غاړه باندې واخیستی او په ډېره منډه باندې او په ډېره تلوار باندې د مکې مکرمې څخه هغه لښکر د ابوجهل په مشري کې د بدر میدان ته را روان شو. چې کله 14 سهار دی، د روژې مبارکه ورځ ده او ګرمه ورځ ده او غالباً په دې ورځ باندې د قریشو لښکر مکې بدر ته راورسېدی، د پیغمبر علیه صلات وسلام لښکر هم بدر ته راورسېد. غالباً د روژې مبارکې 19مه ورځ وه چې د پنج شنبې ورځ وله
دی ورځ باندې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته اطلاع رااله چې د ابوجهل لشکر دا مخ ته راغلی دی او د ابوجهل لشکر د مقابلې دپاره راغلی دی او هغوی زر کسان مسلح دي او د هغوی سره قسمه قسم جنگي اسباب ورسره دي او هغوی د بدر په میدان کې مقابلې ته تیار ولاړ دي. په 19مه ورځ د ماپښین په وخت کې چې کله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لشکر د پنجشنبې په ورځ راورسېدی، که ګوري د بدر په میدان کې مخ ته ابوجهل دی، زر کسان مسلح دي. صحابه کرام که ګوري د دې سره 9 دانې تورې ورسره دي، د ابوجهل د لشکر سره د دې سره 8 دانې تورې ورسره دي، د ابوجهل د لشکر سره 900 تورې ورسره دي. او چې د جنگ کم اصلي اسباب او ساز و سامان دی هغې د آس په شکل دی، د هغې سره 300 ګوړسواران، آسواران، شاهسواران ورسره دي. لیکن د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لشکر کې صرف 2 کسان پر آسماني سپاره دي. د هغې عادت ته ګوري، هغې زر کسان دي او زر سره په مسلح شکل دي. د 314 کسان دي، 8 دانې تورې ورسره دي، د چا لرګي په لاس کې دي، د چا کاڼې په لاس کې دي، د چا ډبرې په لاس کې دي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله مخ ته د ابوجهل لشکر ویني نو د صحابو الله تعالی عجیب امتحان اخلي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابو ته وایي چې ستاسو څنګه رایه ده؟ په دې باندې خو نو خبر چې مخ ته به دومره معرکه راځي، په دې باندې خو نو خبر چې مخ ته به دومره لوی لشکر راځي او د دومره لوی امتحان سره مخامخ کېږو. موږ خو صرف د قافلې د مخنیولو په خاطر راوتلي یو. نو صحابو ستاسو څنګه رایه ده؟ پر مخ باندې معرکې او مقابلې ته ورځو که پر شا باندې تښتو؟ د بدر په میدان کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مازدیګر په وخت کې یو ځل مشوره اخلي، ورته څنګه رایه د څوک آواز نه کوي. دویم ځل وایي صحابه ستاسو څنګه رایه ده؟ دویم ځل څوک آواز نه کوي. دریم ځل چې کله پیغمبر علیه السلام ورته ستاسو څنګه رایه ده؟ نو په مهاجرو کې مقداد ابن اسود مبارک صحابي ولاړ شو. هغه ورته یې د الله رسوله ستا پر موږ باندې د بني اسرائیلو ګمان دی. بني اسرائیل چې کله د موسی علیه السلام ملګري وو، چې کله به د سختۍ ځای رالی نو دوی به موسی علیه السلام ته ویل فاذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. ته اوس ستا رب ورسې معرکه او مقابله وکړې، موږ به دلته درته کښېنو. ته د الله رسوله پر موږ د بني اسرائیلو ګمان مه کوه. موږ دا درته وایي چې فاذهب انت وربک فقاتلا انا معکما مقاتلون. ته اوس ستا رب درځې، شاته دې هم موږ ځو، مخ ته دې هم موږ ځو، یو طرف ته دې هم موږ یو، بل طرف ته دې هم موږ یو. ای د الله رسوله په خدای قسم چې پر کوم ځای باندې ستا د بدن خوله راځي پر هغه ځای به زموږ د بدن د وینو ولې وبهیږي، موږ به پر شا باندې هېڅکله تګ ته تیار نه سو. چې کله د مهاجر د طرفه تسلي راله نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دویم ځل اعلان کوي، ورته ای صحابه څنګه رایه مو ده؟ څه فکر لرئ او ما ته کومه مشوره راپېښوئ؟ نو په انصارو کې سعد ابن معاذ ولاړ شو. ورته یې د الله رسول آمنا بک وصدقناک، موږ پر تا ایمان راوړی دی، موږ په آسماني خبرو کې ستا تصدیق کړی دی. والله لو امرتنا ان نحيط البحار لنخضها ولن يتخلف عنا واحد. په خدای قسم که موږ ته دا ووایه چې آسونه پر شا باندې وځغلوئ، در دریابو پورې بزګلو نه به ودرېږو، او که موږ ته دا وایه چې پر مخ باندې درځئ بیا به په ورو باندې ګډېږو، یو سړی به په شا پاته نه سو. کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې د انصارو د مهاجرو د دواړو تسلي راغله. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د رنګ مبارکي د خوشحالۍ او د سرور اثار او سرواله ښکاره سو. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ابشر فقد اتاکم النصر، لږ زیری قبول کې د الله نصرت به ضرور ستاسو پر دی وعده او استقامت باندې راځي. چې کله شپه تېره سوه نو صحابه کرامو د بدر پر چینه باندې شپه تېره کړه او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ټوله شپه په
لمانځو په عاجزي او په زارۍ کې الله ته تېره کړه. سهار غالبا د جمعې مبارکه ورځ ده، د روژې 18مه ورځ ده او د ګرمو ورځو روژه ده. بطور تفاعل لکه نن هم د جمعې ورځ ده او د روژې 18مه ده او ګرمه ورځ ده. چې کله لمر در سره پورې راپورته سو نو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د پاره د بدر په میدان کې عریش جوړ سو، د خورما د پاڼو څخه کښنې کوډل چې په هغې کې پیغمبر علیه السلام ته سایه جوړه سي او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام روژه په ارامه وي. هغه ځای باندې چې کله حاجان مبارکان ورسي اوس پر هغه ځای مسجد جوړ دی، مسجد عریش، او مخته د بدر میدان دی. چې کله لمر راګرس د بدر په میدان کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو طرف ته 314 کسان خپل صحابه کرام د هغې صفونه برابروي او نیزه یې په لاس کې ده چې څوک مخ شاته وتلي د جنگ او د لمانځه صفونه په یو شان نو هغې صفونه ورته برابروي. او د هغې په مقابل کې ابو جهل دی، هغې د خپلو زرو کسانو مسلحو صفونه برابروي. او د بدر ریګونه دی او د بدر ګرځن میدان دی او غرمه ده او د صحابه کرامو روژه ده. نو دی وخت د معرکې په میدان کې صحابه کرام او ابو جهل مختصر ودرېد. چې کله صفونه برابرېږي نو دی وخت کې د قریشو د لښکره څخه 3 کسان راوځي. عتبه دی، شیبه دی، ولید دی. عتبه او شیبه دا د ربیعه بچانو دواړه سره ورونه دي، او ولید دا د عتبه بچی دی، د ربیعه دا شیبه وراره دی. نو 2 ورونه دي، دا یو ورارو بچی دی، دا 3 میدان ته راووتل. او چې کله په میدان معرکه کې ودرېدل نو صحابه کرامو ته اعلان کړي چې زموږ مقابلې ته څوک راوځي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سب کې انتظار کوي چې دې مقابلې ته څوک راوځي. نو عوف دی، معوض دی، عبید الله، عبد الله دی. عوف، معوض، عبد الله، دا 3 عبد الله ابن رواحه دا 3 کسان راوتل. عوف او معوض دا سره ورونه دي، د عفرا بچان دي. او عفرا هغه نیک زنانه او د هغې اول بچی اول واده د حارث سره وسو، د حارث 3 بچان لري. عوف، معوض، معاذ. دویم واده د عبدیالیل سره وسو، د هغې څخه 4 بچان لري. او د بدر په میدان کې د هغې 9 بچان حاضر دي. او هغې هغه مبارکه زنانه ده چې بلې زنانې ته الله تعالی دا خوش قسمتي په نصیب نه ورکړې چې کومه خوش قسمتي د عفرا په نصیب و چې د هغې د دواړو خاوندانو څخه 9 بچان دي، 9 سره د بدر په میدان کې د مجاهدینو په صف کې ولاړ دي. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د لښکره څخه 3 کسان راوځي. عوف راوځي، معوض راوځي، عبدالله ابن رواحه راوځي. چې کله لښکر هلته انتظار کوي، د پیغمبر علیه السلام لښکر دې خواته انتظار کوي، نو دا 3 کسان مقابلې ته سره رالو. عتبه د کفارو د لښکره څخه مشر دی. نو هغې دې کسانو ته وایي من انتم، څوک رالاست مقابلې ته؟ حضرت عبدالله ابن حارثه ورته وایي نحن رهط من الانصار، موږ د انصارو ډله یو، موږ د انصارو خلک یو، موږ د مدینې انصار یو. هغه ورته ما لنا بکم من حاجه، زموږ ستاسو سره څه ضرورت نشته، ستاسو مقابلې ته موږ نه راغلي او ستاسو سره معرکې ته موږ نه راغلي، زموږ توره نن ستاسو سره ټکر نه کړي. نو هغه 3 انصارو صحابو ته ورته جواب وکړي چې ستاسو مقابله موږ نه کوو. هغې چې کله واپس صفو ته رالو نو عتبه پر پیغمبر علیه السلام باندې غږ کړي یا محمد اخرج الینا اکفاءنا، اے محمد زموږ کف، زموږ مثل، زموږ د قوم خلک راوباسه چې نن موږ د خپل قوم د خلکو سره ټکر ووهو. نن زموږ توره د خپل قوم د انسانانو د تورې سره په معرکه کې راسي، نو موږ ته د خپل قوم کسان راوباسه. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د صف مخ ته ووته وایي قوموا یا بني هاشم بوعدك الله الذي بعث به نبيكم فقد جاءوا بالباطل ليطفئوا نورهم.
اے بنو هاشم خپل کسان راو باسئ د الله په هغه وعده باندې راو باسئ چې الله تعالی ستاسو په قوم کې نبی راستولی دی. دا خلک د باطل دپاره راغلي دي، د دې مقابلې ته ودرېږئ. حضرت علی رضی الله عنه خپله توره رااخي د صف مخ ته راوځي، حضرت حمزه رضی الله عنه راوځي، حضرت ابو عبیده دا درې کسان، ابو عبیده ابن حارث د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د کورنۍ بچی، دا درې کسان راوځي او درې سره مخان پټ کړي دي، صرف سترګې لڅې دي. چې کله میدان ته رالو نو عتبه بیا ورته نظر کوي من انتم څوک رالاست، چونکې د هغې پر مخ باندې فرده ده، د هغې پر مخ باندې نقاب دی، نو هغې پېژنې نه، صرف سترګې ښکاره دي. ورته من انتم پوښتنه ځینې کوي چې څوک مقابلې ته رالاست. نو حضرت حمزه رضی الله عنه ورته وایي انا حمزه، زه خو حمزه رالم. حضرت علی رضی الله عنه ورته انا علی، بل ورته انا ابو عبیده. دیوته نعم اکفاؤنا اکفاء کرام، یقینا زموږ د مقابلې مستعد خلق نن رالاست. نن به زموږ او ستاسو د تورې مقابله د بدر په میدان کې ټکر سره خوري. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خپل صف و مخ ته د امام په شکل د خپلو کسانو انتظار کوي. ابو جهل د خپلو صفونو مخ ته د امام په شکل د خپلو کسانو انتظار کوي. د حضرت علی رضی الله عنه مقابله د ولید سره راځي. ولید د دې عتبه بچی و، نو حضرت علی رضی الله عنه د تورې په اول وار باندې د ولید سره کاټوي. د حضرت حمزه رضی الله عنه مقابله د شیبه سره راځي. حضرت حمزه رضی الله عنه د تورې په اول وار باندې د شیبه سره کاټوي. حضرت ابو عبیده چونکې د زاړه عمر دی او عتبه هم د فاخه عمر دی، نو کله چې یو پر بل باندې وار سره کوي نو دې دوران کې عتبه هم زخمي سو، ابو عبیده هم زخمي سو. عتبه هم د آس سره ایله کېږي، ابو عبیده هم د آس سره ایله کېږي. حضرت علی رضی الله عنه او حضرت حمزه چې کله د خپلو ملګرو څخه فارغه کېږي نو راځي دې ځای کې د عتبه سر په توره کاټوي او ابو عبیده په غېږه کې رااخلي او سپول یې راوړي او د پیغمبر علیه السلام مخ ته یې ږدي. چې کله کښې شوی پیغمبر علیه السلام ته ابو عبیده وایي یا رسول الله الستو شهیدا، الله تعالی به دې معرکه کې ما ته شهادت په نصیب نه کړه. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته بلا انا علی ذلک الشهید، زه پر دې باندې ګواهي ادا کوم چې الله تعالی به شهادت په نصیب درکړي. نو بیا په هغه دوران کې حضرت ابو عبیده د بدر په میدان کې شهید کېږي. د بدر څخه مخکې وادي ام القرا راځي. وادي ام القرا کې د حضرت ابو عبیده قبر دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو ورځ په دې شلک کې په بله قافله کې راتېرېږي، نو صحابه ورته وایي چې د الله رسوله دې شلک کې عجیبه خوشبويي راپورته کېږي. نو پیغمبر علیه السلام ورته وایي چې خوشبويي به څنګه نه دي کې ابو عبیده پروت دی. دا د ابو عبیده د جسم او د هغې د مبارکې خارې خوشبويي ده چې پر تاسو باندې لګېږي. چې کله د درې مقابله د بدر په میدان کې وسوله نو قریش ډېر سوخته سو او دې وخت کې په ډېر جوش و جذبه کې د قریشو د ټوله قوم پهلوان عبیده ابن سعید ابن عاص راووتی. هغه په میدان کې ودرېدی، په ډېر جوش او جذبه باندې ناره وکړه چې زما مقابلې ته راوځئ. هغه د دې سره صدرنوکه پورې مکمل په اوسپینو په زغره کې پیچلی دی. د هغې په ټوله بدن کې صرف دا سترګې لڅې دي بس. صحابه کرام حیران دي چې د دې مقابلې ته به اوس څوک راوځي. ما درته د صحابه کرامو د ټوله لښکره سره اوه اته دانې تورې ورسره دي. حضرت زبیر رضی الله عنه انصاري صحابي دی او په قط باندې ډېر کشنی دی او د لښکر پر میمنه باندې پر راسته طرف ولاړ دی، جنډه یې په لاس کې ده. د هغې قط او د هغې قط تناسب داسې دی لکه حضرت زبیر رضی الله عنه چې د سعید بن عاص در نامه پوري او سعید بن عاص پر آس باندې سپور دی. حضرت زبیر رضی الله عنه په منډه پیدل میدان ورته راغلی. د هغې په لاس کې چې کومه جنډه ده، جنډه یې په دې مځکه کې ښخ کړه. باره یې د میدان د بدر په میدان کې پښې وکښې او د دې طرف ته
برچه حضرت زبیر رضی الله عنه یو ځل حبشي کې څه زمانه تېره کړې وله او حبشي والا فن دا و چې څوک د لرې څخه برچه باندې ویشتل لکه حبشي په غزوه احد کې حضرت حمزه رضی الله عنه د لرې څخه برچه باندې وویشتې نو حضرت زبیر رضی الله عنه د لرې څخه ورته کښېناستی او د برچې واره پر عبیده ابن سعید ابن عاص باندې د لرې ځا څه وکړی هغې پر آس باندې سپور دی هغه برچه سیده ورله د هغې په دې سترګه کې ولګېده او د هغې در د دماغ برچه راووتله او عبیده ابن سعید ابن عاص د آس سره یې لس پیغمبر علیه الصلاة والسلام هم د دې منظر تماشا ګوري او ابو جهل د خپل لښکر په مخ کې د منظر تماشا ګوري حضرت زبیر رضی الله عنه په منډه باندې ورغلی د عبیده ابن سعید ابن عاص پر دې ځګر باندې کښېناست او هغه برچه په زور باندې راکشوي چې کله د سعید عبیده د سره کاږي نو هغه برچه کږه سوله چې کله د صف له واپس راځي نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام په خواست باندې د حضرت زبیر څخه برچه غواړي حضرت زبیر رضی الله عنه پیغمبر علیه السلام ته هغه برچه ورکوي د هغې څه وروسته بیا هغه برچه په خلفاو کې راچلېدله او تواریخ کې لیکلی دی چې تر اوسه پورې غالبا هغه برچه د مصر په میوزیم خوندي پرته ده چې کله عبیده ابن سعید ابن عاص د بدر په میدان کې قتل نو صحابه کرامو په یو زور باندې او په ډېر جوش و جذبه باندې د بدر په میدان کې نعره تکبیر پورته کړه چې کله د صحابه کرامو د نعره تکبیر غږ دی نو ابو جهل خپل لښکر ته د عامې حملې حکم ورکړ چې بس تاسو په اورګډ صفه دي عجیبه د کائناتو منظره ده په لښکر کې څوک مقابله کوي دې طرف ته ابو عبیده دی دا بچی دی او د ابو جهل په لښکر کې عبدالله دی دا پلار دی چې کله توره ځله بچاوي آخر پر له راورسېدو ابو عبیده په اول قتل په اول وار باندې د خپل پلار سر په هوا کړ پیغمبر علیه الصلاة والسلام به وی لکل امة امین و امین هذه الامه ابو عبیده هر امت الله تعالی یو امین ورکړی دی زما د امت امانتدار انسان ابو عبیده دی حضرت عمر رضی الله عنه دې طرف ته راځي او دې طرف ته عاص بن هشام دی د حضرت عمر د مور ورور دی سکه ماما دی حضرت عمر په اول ځل باندې د عاص بن هشام سر پاوا کوي دې طرف ته ابو بکر دی او دې طرف ته د کفارو په لښکر کې عبدالرحمن دی دا بچی دی دا پلار دی لیکن بچی ډیر کوشش کوي چې د پلار سره د تورې ټکر رانسي پلار آخر د خپل بچی په تلاش کې د بدر په عسکرو کې ګرځي خو لیکن د هغې سره بچی په نظر نه ورځي چې کله اسلام قبول سو ابو عبدالرحمن ورته وایي پلاره د بدر په میدان کې ډېر ځله زما د تورې لاندې راغلې لیکن پلارنی محبت بیا به مې توره ستاسو بچا وکړله حضرت ابوبکر ورته وایي بچې په خدای قسم که د بدر په میدان کې زما د ټولو څه لویه تمنا دا وله چې د عبدالرحمن سر زما په توره پرسي دا زما د ټولو څه لوی خواهش دا زما د ټولو څه لوی شوق او دا زما د ټولو څه لویه تمنا وه دې طرف ته عتبه او شیبه ولاړ دي او دې طرف ته ولید ولاړ دی دې طرف ته حذیفه دی حذیفه او ولید سره ورونه دي عتبه او ولید سره پلار او زوی دي شیبه او ولید سره اکا او وراره دي دې طرف ته حضرت عمر رضی الله عنه راځي دې طرف ته ماما راځي دې طرف ته ابو جهل راغلی دې طرف ته عیاش بن ابي ربیع راغلی دا سره مورني ورونه دي صرف لرونه سره بدل دي دې طرف ته طلحه ابن عبید الله دی دې طرف ته عمر ابن عثمان دی دا وراره دی دا اکا دی دې طرف ته مصعب ابن عمر دی دې طرف ته ابو عزیز ابن عمر دی ابو عزیز ابن عمر او مصعب ابن عمر سره ورونه دي دې طرف ته د الله رسول دی او دې طرف ته حضرت عباس ولاړ دی او دې طرف ته حمزه دی دې طرف ته عباس دی سره ورونه دي او دې طرف ته علي دی دې طرف ته عباس دی سره ورارو اکا دي ټول هغه خوني رشتې دي چې یو د بل سره تورې سره ټکراوي چې کله ابو جهل د عامې حملې حکم ورکړی نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام د عریش سره ووتی
او د خپل پټو مبارک کې پر دې سر باندې اچولی دی او په ژړا کې نارې کوي اللهم انجزني ما وعدتني یا الله چې کومه وعده دې را سره کړې ده هغه به را پوره کوې اللهم ان تهلك هذه العصابه فلن تعبد من بعد یا الله که دا د صحابو معمولي کشنۍ ډله نن تباه او هلاک شي یا الله د مځکې پر مخ به بیا ستا عبادت څوک کوي دومره لویه ګواهي په انسانیت کې د چا دپاره نه ده راغلې لکه د پیغمبر په قول چې د صحابهو دپاره راغلی ده یا الله که دا چند صحابه هلاک سي د مځکې پر مخ به بیا عبادت څوک نه وکړي حضرت علی رضی الله عنه وایي زه یو ځل د جنګ څه د پیغمبر ژړا اورم یو ځل راووتم چې پیغمبر به په آرام کې لیکن پیغمبر په ډېره ژړا کې دا نارې کوي یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا الله اے قیوم اے حی ذات ستا د رحمت طلب کوم دویم ځل رالم دریم ځل چې کله رالم پیغمبر علیه السلام په حالت د سجدې کې دی او پیغمبر علیه السلام ژړا کوي چې یا حی یا قیوم د پیغمبر علیه السلام دغه الفاظ د خولې سره راوځي چې کله د پیغمبر علیه السلام ژړا د بدر په میدان کې ډېره زیاته ده نو حضرت ابوبکر رضی الله عنه د بدر د جنګ راووتی او پیغمبر علیه السلام پټو مبارک د بدن سیله سوی دی او پیغمبر علیه السلام د بدر په میدان کې د سجدې په حالت کې پروت دی نو حضرت ابوبکر رضی الله عنه د خپل پټور باندې وار کوي وای حسبک یا نبی الله فقد الححت ربک اے د الله نبی بس ته الله ته دې ډېره ژړا وکړه الله تعالی ته دې ډېرې زارۍ وکړې فإنه سينجز لك ما وعدت د الله تعالی بستا وعده ډېره ژر در سره پوره کړي د الله رسول بس ته خپله ژړا بسته چې کله د الله رسول نه راپورته کېږي بیا ورته کفاک ربک مناشدتک د خپله مناشده او خپله ژړا چې د الله ته وکړه هغه دې بس کافي ده سينجز لك ربك وعدك الله تعالی بستا وعده در پوره کوي نو یې د الله رسول سره راپورته کړه پیغمبر علیه السلام د ژړا سره پورته کړي د پیغمبر علیه السلام پر سر باندې یو قسم ورېځ راله او د دې ورېځې په سایه کې د پیغمبر علیه السلام باندې نعاس رالی د خوب شکل رالی چې کله سترګې راپورته کړي ابوبکر ته وایي یا ابوبکر ابشر ای ابوبکر زیرې قبول کا د دې ورېځ کې یو څه قسم خړوالی رالی هوا راله وایي هذا جبرائیل فقد اتاکم لنصرکم دا جبرائیل امین را ورسېد ستاسو نصرت لا یقودو علی ثنایاه الغبار د خپل لښکر قیادت او مشرتوب کې او پر غاښو باندې د جنګ ګردونه پراته دي نو ورته یې ابوبکر زیرې قبول کا چې کله د سترګو رف راځي الله تعالی وایي استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکة مردفین نو چې د سترګو رف راځي حضرت جبرائیل علیه السلام د جنگ د بدر میدان ته راورسېدی د هغې پر بدن باندې لباس دی د هغې پر سر باندې زرغونه لنګوټه ده او هغې چې کله جنگ بدر ته راورسېدی نو د 500 فرشتو قیادت و مشرتوب کوي او د سترګو په رف کې حضرت میکائیل علیه السلام راورسېدی د هغې سره 500 فرشتې ورسره دي نو زر قریش زر فرشتې سره راغلو چې قریشان د جنگ بدر میدان ته د زرو په عدد کې راغلي وو الله تعالی د اسمانه سره د دې د مقابلې دپاره زر فرشتې راستوي چې د سترګو رف کېږي نو 80 قریشان قتل شو 80 قریشان په قید کې راغلو او نو ټول قریشان د مکې پر طرف باندې په تیښته باندې منډه شو شیطان را روان دی د بدر په میدان کې د سراقه ابن مالک یو صحابي سړی دی د هغې په مثل کې را روان دی حارث ابن هشام د ابوجهل ورور دی هغې در لاس ونیوی دا لاس یې په هوا کې داسې کوي ورته لا غالب لکم اليوم من الناس انی جار لکم زه ستاسو نن ملګری یم پر تاسو باندې څوک نن غلبه نشي راوړلی نو شیطان هغې د جنګ دپاره راپورته کوي لیکن چې کله د بدر په میدان کې شیطان حضرت جبرائیل علیه السلام ولیدی چې کله د بدر په میدان کې شیطان حضرت میکائیل علیه السلام ولیدی نو شیطان د بدر د میدان څخه د ساحل سمندر چې د دې طرف ته دې طرف ته منډې کړې او کتابونه داسې لیکي چې د بدنه سه هوا خارجېدله او په منډه باندې د سمندر طرف ته ځغاستی
نو حارث ورپورې نارې کې چې پر کومه باندې ځغلې دور دور انی ارا ما لا ترون چې ما څه ولیدو هغه تاسو نن نه وینئ. نو جبرائیل را ورسېدی او میکائیل را ورسېدی. نن په دې میدان کې نه ستاسو خیر شته نه زما خیر شته. چې کله دریاب ته رسېږي په دریاب کې غوټه کېږي. یا الله زما سره دې وعده کړې د خپل ربي وعدتني ووعدك الحق. یا الله وعده دې را سره کړې ده، وعده دې حق ده چې فإنك من المنذرين، تا ته د قیامته پورې زندګي در کوم. یا الله د هغې څه مخکې به زما هلاکت و قتل نه راولې. نو قریشان 80 دانې قتل او 80 دانې په قید کې رالو او نور ټوله په منډه باندې د مکې مکرمې طرف ته د بدر د میدان سزي. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اکا حضرت عباس دی. حضرت عباس رضی الله عنه ته الله تعالی ډېر لوی جسم مقامت ورکړی و. د عامو انسانانو قد قامت 6 فوټه راځي، لیکن د حضرت عباس رضی الله عنه قامت 8 فوټه و. پر کم آس باندې چې په حضرت عباس رضی الله عنه سپورو نو د هغې پښې به پر مځکه باندې ورسره سکېدلې او د هغې هغه ناره و چغه دا به 8 میله قدر د دې ناره تلله. او ډېر ځله داسې وسو چې د هغې د نارې و د چغې سبا د زنانو حمل د نسه ساقط سلو. هغې به خپل بچه نقصانول چې د حضرت عباس رضی الله عنه چغه به چا واورېدله. یو کوچنی صحابي دی ابواليسر چې د هغې قد و قامت د عباس تر نامه هم کښته دی. نو ابواليسر حضرت عباس رضی الله عنه ته لاسونه در شا ورته تړلي دي او روان کړی دی او د پیغمبر علیه السلام مخ ته یې ودرولی. حضرت عباس رضی الله عنه چې کله ابواليسر ته ګوري هغه په قد و قامت ډېر معمولي کوچنی صحابي او خپل قد و قامت ته ګوري. نو ابواليسر چې کله حضرت عباس د پیغمبر مخ ته ودرېد ویې د الله رسول عباس مې ستا مخ ته راوستی. ویې د الله رسوله په میدان جنگ کې مې پښې لاسونه ور وتړل او د تړلو قیدیانو په شکل مې راوستی، ځکه عباس دې وخت کې د مشرکانو په صف کې راغلی و. حضرت عباس رضی الله عنه ډېر شرمنده دی چې کله ځان ته ګوري دې معمولي کوچني صحابي ته ګوري. هغه ورته یې وراره پیغمبر علیه السلام اکا ورته یې وراره زما د فرب د کعبې قسم یې چې دې سړي تړلی نه یم. یو بل مخلوق رالی د مځکې و اسمان په مابین کې په ځان پوه نه سوم، هغې مخلوق موږ مغلوبه کړو، هغه مخلوق لاسونه را تړلي دي چې نن تا ته ودرېدم. هغه ابواليسر صحابي په ډېره خوشحالۍ کې ورته ویې د الله رسوله دا درواغ وایي ما تړلی دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته ای اسکت فقط ایدک الله بملک کریم. ته لږ چپ سه، الله تعالی ستا تقویه او ستا نصرت کومک په یو ډېره زوروره ملایکه باندې وکړی چې د هغې په ذریعه باندې ته عباس تړلی ماله راوستی. په ټولو قریشو کې چې اول مکې ته ځان ورساوی په تیښته باندې حسیمان ابن ثابت الخزاعي هغه په منډه باندې اولنې مکې ته راورسېدی. د مکې په حرم کې ودرېدی، په ډېره چغه باندې وویل ولې خلکو ابوالحکم قتل، ای خلکو ولید قتل، شیبه قتل، عتبه قتل، فلان قتل، فلان قتل، فلان قتل. چې کله دا ناره د مکې په حرم کې وکړه نو سفیان ابن امیه دا د مکې په حتیم کې ناست دی. برای د خلکو باندې غږ وکړي ول دا پاگل سوی دی، دا لیونی سوی دی، دا وایي څه، دا وتړه ویې نیسئ. حسیمان ابن ثابت چې کله د صفوان ناره واورېده ورته زما د دې کعبې په رب قسم چې زه د خپلو سترګو لیدلی حال وایم، زه نه لیونی یم نه پاگل یم، چې کم کسان مې در یاد کړو هغه ټول د بدر په میدان کې قتل شو. صفوان ملګرو ته تاسو اواز ور باندې وکړئ چې صفوان چیرې دی، ځان ورشئ، زه د لیونتوب امتحان اخلي. هغه یو ملګری ورته وایي حسیمانه صفوان څه؟ نو هغه ورته صفوان هغه دی د مکې په حتیم کې ناست دی، لیکن د ده پلار امیه په خدای قسم ما قتل ولیدی، د ده ورور عمر ما قتل ولیدی چې د بدر په میدان کې پروت و زه را روان شو. چې کله حسیمان دا ناره کوي د دې څه وروسته دویم سړی ابو سفیان را ورسېدی. ابو سفیان د مکې قریش راجمع کړو په حرم کې، ورته خلکو موږ ته طعنه او پیغور مه راکوئ،
زموږ چې څه کسان قتل سو یا زموږ څه کسان قیدیان سو، موږ د دې کسانو په معرکه او مقابله کې نه قتل سوي نه قیدیان سوي. یو بل مخلوق رالی د اسمان او د مځکې په مابین کې، زموږ په رب د کعبې قسم چې موږ ته د هغې حقیقت نه معلومېدی چې دا څنګه مخلوق دی. زموږ قتلونه د هغې په وجه وسو، زموږ قید د هغې په وجه وسو، زموږ ماتې د هغې په وجه وسوه، زموږ فرار او تېښته د هغې په وجه باندې وه. حضرت عباس رضی الله عنه غلام دی ابو رافع، هغې وایي که چیرې دا خبره ستا صحیح، ابو سفیان ته وایي چې زما په خدای قسم هغه د الله تعالی فرشتې دي چې د اسمانه سره راغلي دي ستاسو مقابلې. ابو لهب په ډېر بد حالت کې و او د بوډاوالي زمانه یې او د بیماریو د ناجوړۍ زمانه یې له کډه لګۍ کرار رالی چې اوازه ورباندې وموږ ته د مکې حرم له رالی. چې کله ابو سفیان دا خبره ورته وکړه چې هغه بل مخلوق و، اسماني مخلوق و، هغې رالو زموږ قتل وسو او زموږ قید او اسارت رالی، موږ په هغې باندې نه سو پوه. نو رافع چې د حضرت عباس غلام دی ابو رافع، هغې دا خبره وکړه چې په خدای قسم دا اسماني فرشتې دي. نو ابو لهب په دې خپله لکړه باندې ابو رافع پر دې مخ باندې ووایي او ته تم داسې غلطې خبرې کوې لکه عباس چې ستا سردار ولو او یا ستاسو د کورنۍ څخه موږ ته رافع تاسو داسې غلطې خبرې ټولې کوئ. ام فضل د حضرت عباس رضی الله عنه د کور زنانه د غم ولاړه ده. هغې چونکې په دې خپل غلام باندې خوا بده کله نو په خپل لرګي باندې ابو لهب په دې سر کې ووایي. چې کله ابو لهب په دې سر کې په لرګي باندې ووایي نو ابو لهب پر غزې باندې بېهوش او بېران او د هغې څه وروسته 3 ورځې په داسې مصیبت او مرګ کې مړ سو چې د هغې بدن په ژوند کې چینجي و او د هغې بدن په ژوند کې داسې بدبویي وکړه چې د هغې خپل بچان هغې ته د لاس وړلو دپاره تیار نه. اخر پر لرګیو باندې د هغې جنازه پورته کړه او د هغې څه وروسته بیا د خاورو لاندې کړې او په دې شکل باندې ابو لهب ولاړ وفات شو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د بدر په میدان کې دی، د بدر مقتولین د ابوجیل په شکل باندې راکشي. حضرت عبدالله ابن مسعود ته وایي وګوره په دې مړو کې ابوالحکم چیرې دی. د ابوالحکم د ابوجیل کنیت چې کله رالی نو ابوجیل پروت دی یو ځای او په دې کې دا سال شوري. حضرت عبدالله ابن مسعود یې پر دې جګره باندې کښېناستی په دې شکل باندې چې سر ځینې پرې کوي او سر یې د پیغمبر علیه السلام حضور ته ورسي، ځکه پیغمبر ورته وایي سر یې ماله راوړه. ابوجهل ورته وایي یوه خبره درته کوم چې کله هغه پر جګره باندې کښېناستی ورته یې د شپانه بچی، ځکه عبدالله ابن مسعود چې د کومې قبیلې سو هغه ټول د سو حیوانانو شپنیان، ورته یې د شپانه بچی ډېر لوی مقام دې پیدا کړی، نن زما غوندې سردار پر سینه باندې کښېني. زما اخرنی پیغام هغه خپل ملګري ته ورسوه، ورته په خدای قسم چې په زندګي کې مې څومره نفرت در څه و، نعوذ بالله اوس مې هغومره لس چنده در څه نفرت وبوستی. آخر ورته وایي د شپانه بچی دا سر لږ د دې بدن طرف ته پرېږده چې کله ستاسو قریبانو ته او ستاسو صحابو ته او ستاسو محمد ته زما سر ورسېږي نو زما سر په ډېر غټ شکل باندې د هغې مخ ته کښېښول سي، زما سر په دې دیش کې مه پرېږده، دې طرف ته یې پرېږده. د هغې څه وروسته حضرت عبدالله ابن مسعود د ابوجهل سر پرې کوي او پیغمبر علیه صلات وسلام ته یې راوړي. پیغمبر علیه صلات وسلام وایي هر امت الله تعالی یو فرعون ورکړی و، زما د امت فرعون ده. وروسته پیغمبر علیه صلات وسلام صحابو ته فرمان کوي، حکم کوي چې د مقتولین راکشوی د بدر څاتی وراچوئ. عتبه چې کله راکشوي نو بچی حذیفه ولاړ دی په مسلمانانو چې کله هغه راکشي نو د دې بچي رنګ ډېر ژړ سو او ډېر په غم کې سو، د پلار ګوري. پیغمبر علیه السلام ته یې حذیفه د دې پلار ډېر غم در سره دی. حذیفه ورته وایي د الله رسول الله غم یې نه دی را سره، صرف د یوې خبرې افسوس را سره دی چې زما پلار ډېر عاقل او ډېر هوښیار انسان او ډېر مدبر او ډېر ښو انسان، نه معلوم چې الله تعالی په کوم شکل باندې محرومه کوي.
الله تعالی په کوم عذاب باندې د مبتلا کوي چې د اسلام وسه د دې دومره عقل سره سره محروم او بې نصیبه پاتې نو د پلار د قتل غم نه دی را سره، د پلار د مرګ غم نه دی را سره، صرف د دې خبرې په غم را سره دی چې زما پلار ته الله تعالی دومره تدبر ورکړی او دونه پوهنه ورکړی او د هغې تدبر او پوهنې سره زما پلار د اسلام د نعمت څنګه محروم او بې نصیبه پاتې نو مقصود مې دا دی چې الله تعالی انسان په دنیا کې په شریعت او په سنت مکلف ګرځولی دی او د شریعت او سنت په مقابل کې انسان ته مختلف رکاوټونه راځي، کله د نفس رکاوټ راځي او کله انسان ته د شیطان رکاوټ مخته راځي او کله انسان ته د قرابت او د رشتہ دارانو رکاوټ مخته راځي چې کله انسان په خپل دینی زندگی کې د دې رکاوټو مقابله وکړي نو دې ته مجاهده ویل کېږي او پر دې مجاهده باندې الله تعالی انسان په استقامت مکلف ګرځي چې پر دې مجاهده باندې د زندګۍ د ابتدا سره تر انتها پورې درېږي او چې کله دې مجاهده باندې دوام وکړي نو الله تعالی استقامت در په نصیب کوي. لیکن د استقامت الله تعالی ته دومره محبوب عمل دی چې کله سړی پر دین باندې استقامت کوي نو الله تعالی د هغې سره څه کوي؟ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، یو ځلې د الله د الوهیت دعوه وکړه، یو ځلې د الله د ربوبیت دعوه وکړه، ثم استقاموا بیا پر دې باندې در مرګه پورې استقامت وکړي نو الله به څه ورسره کوي؟ تتنزل علیهم الملائکه، چې کله زکندن رالی نو ملائکې راسي سر تور د کښېني وابشروا الله تخافوا ولا تحزنوا، ملائکه ورته وایي چې اوس د دې بعد نه ستا سره بیره سته، نه ستا سره غم سته، نه تا ته حزن سته، نه تا ته بل مشکل سته، نه پر روان منزلو کې تا ته پریشاني سته. وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، د هغې جنت ښکاروالی ورته وکړي چې د کوم جنت الله وعده ورسره کړې ده. بعض روایت کې راځي چې د جنت ګلان ورته پیش کړي او دی د هغې په بویېدو کې د روح پرواز وکړي. بعضو روایت کې راځي چې د جنت خپل منظر خپل کور ورښکاره کړي د هغې په سیر و تماشا کې د روح پرواز وکړي نو ځکه دی هغه د زکندن په تکلیف باندې پوه نه سي. ورته وایي نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخره، موږ دې په دنیا کې ملګري یو، پر هر محل مې ستا کومک و نصرت کوئ او د آخرت په ټولو منازلو کې در سره یو. ولکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدعون، چې کوم شی د اشتها غواړي نو د جنت زیری ولا ورکړي او د جنت په زیری کې دا ورته وایي چې کوم شی دعوه کوي او چې کوم شي ته د اشتها کېږي هغې به نن ټول ستا او مخ ته تیاره او راسته پیش شي. نو بیا خو د استقامت ثمره انسان ته د زکندن پر حالت ښکاره کېږي، استقامت ثمره انسان ته د مرګ په منازلو کې ښکاره کېږي، د استقامت ثمره انسان ته د قبر په توره کنده کې معلومیږي او د استقامت ثمره د ملائکو د معیت او د نصرت او د کومک په شکل د قیامت په میدان کې انسان ته معلومیږي. ځکه انسان په استقامت باندې مکلف دی. زموږ او ستاسو د زندګۍ دورانیه الله په څنګه عصر کې راوستله چې موږ تاسو پر د خپله معاشره باندې لږ نظر وکړو چې موږ کومه معاشره ده. د دې معاشرې په باره کې زموږ او ستاسو دپاره استقامت څومره ضروري دی. د دې معاشرې په باره کې پیغمبر 1400 کاله مخکې ویلي دي چې یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، سهار به د کور مؤمن وځي ماښام چې راځي کور له کافر به وي. ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، ماښام چې کور ته رالی مؤمن دی سهار چې وځي کافر دی. ولې کافر کېږي؟ یبیع دینه بعرض قلیل من الدنیا، د دنیا یو معمولی نفع راله، په پلانکې ځای کې پلانکی منصب راکوي، په پلانکې ځای کې پلانکی ولایت راکوي او د پلانکی ولسوالۍ مې ولسوال ټاکي او پلانکی مې د نفسي ګټه ده او پلانکی مې مالی ګټه ده او پلانکی مې منصبي ګټه ده. د دې ګټو په خاطر باندې هغې دنیا او اسلام او خپل دین او دې ټولو ته رخصت ولا ورکړي. نو سهار چې کله د کور راتلی غریب مؤمن ولو او ماښام چې کله کور ته راتلی بیا د ایمان ذره ورکې نه وله. نو موږ تاسو په هغه عصر کې یو چې بعضې خلک په مختلفو بانو باندې دین ته اجازه ورکوي، دین ته رخصت ورکوي. بعضې خلک د قومیت په جذبه کې راځي، د دنیا د لالچ په جذبه کې راځي،
د دنیا د منصب په جذبه کې راځي، هغې د دین سره بې وفایي روانوي، هغې علماو ته د بې وفایي نسبت کوي، هغې د علماو سره بې وفایي کوي، هغې د مجاهدینو سره بې وفایي کوي چې کوم خلک د دین په مقابل د دین د عزت او د حفاظت لپاره ولاړ دي، د خپل یو معمولی منصب په خاطر، د خپل معمولی ګټې په خاطر، د خپل معمولی قومیت په خاطر باندې هغې د علماو مقابلې ته ایسي رانغاړي او هغې د علماو مقابلې ته درېږي. او چې کوم سړی د علماو په مقابل کې رالی، د دې امت د علماو مثال د نبی دی، هغه سړی دې دا وایي چې زه د نبی په مقابل کې ودرېدم. او چې کوم سړی د نبی په مقابل کې ودرېدی، هغې د الله تعالی د ذات په مقابل کې ودرېدی. او چې کوم سړی د الله د ذات دشمني په مخه اخلي او بیا په مځکه باندې زندگی تېروي، د هغې انجام به الله تعالی د جهنم څخه سوا نور څه ټاکي. ځکه زما او ستا ډېره فاسده معاشره ده، زما او ستا ډېره درفدره معاشره ده. نن تاسو وینئ حاجانو په شکل، د خانانو په شکل، د مشرانو په شکل، د علماو په شکل ورځ په ورځ د دینه څخه خلک رخصتونه اخلي، او خلق د علماو د صفو سره رخصتونه اخلي، او خلق د مجاهدینو د صفو سره ځانونه لرې کوي، او په دې شکل د دې دین سره بې وفایي روانې دي. نو په ډېره فاسده معاشره کې راغلي، په ډېره خرابه معاشره کې راغلي، په ډېره تباه او برباده معاشره کې راغلي چې زما او ستا دپاره په دې معاشره کې استقامت څومره ضروري دی. شاید په مخکینی عصرو، په مخکینی معاشرو کې به استقامت دومره ضروري دی. نو ځکه الله تعالی پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته وایي فاستقم کما امرت ومن تاب معک، ته به استقامت کوې چې کومو خلکو د بدو اعمالو څخه توبه کښلې د ستا په امت کې، د هغې دپاره استقامت پر دین باندې ضروري دی. او د دین د استقامت په خاطر هغې به نه د خپل نفس د خواهشاتو خیال ساتي چې ما ته خو خاني و ملکي رسېږي، ما ته خو منصب و قدرت رسېږي، نه به د شیطان د رکاوټ خیال ساتي چې هغې ګناه درته ښایسته کړي، درته سپکه کړي، نه به د قرابتو د تربورګلوۍ خیال ساتي، بلکې د دې ټولو په مقابله کې به په غبرګو پښو باندې د الله پر دین باندې درېدل. دې ته ویل کېږي استقامت. بیا به پر زکندن باندې ستا و سر ته ملایک ناست دي او هغې به پر روانو منزلو کې ستا قومګیران وي. الله تعالی دې د دې فتنو په دور کې موږ او تاسو ته استقامت په نصیب راکړي. الله دې دا څو خبرې قبول کړي. ګرانو اورېدونکو، زموږ د یوټیوب چینل د IIPV په نامه سره دی، درسره خوښ او یا سبسکرایب کړئ. الله تعالی دې زما لپاره د خیر او ستاسو لپاره د هدایت ذریعه وګرځي. امین.